بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دا واقعه دی او بادشاہ ده چې ښکار لتلیو چې ښکار نستړی شو نو واپس راغی او خپل دربار کې په تخت باندې کېناست. ستړی ډیر زیات و نو خوب وله ورغی. نو هغه سره یو غلام و چې هغه ورسره هم خوا کې ولاړ نو د سترګې پټې شوې او خوب ورغی. په دې کې یو مچ راغی او په پوزه ورته کېناسته. د به په خوب کې مچ پرکه او خپل مخ پې وخه. هغې سره به دی راپاڅېده. بیا به وده شو، مچ په بیا راغی او د به بیا خپل مخ وو او ریخ په شو. یو څو ځله چې دا عمل یې وکړ نو بادشاه هغه نوکر ته وی ته خبرې چې الله تعالی دا مچ څله پیدا کړی، په دې کې د الله څه راز دی؟ نو غلام ورته وی بادشاه سلامت، وی مچ الله تعالی دی له پیدا کړی دی چې دا ستاسو غوندې بادشاهانو ته احساس ورکوي، هسې نه چې تاسو د خدای دعوه ونه کوئ. نو ځکه دا احساس درکوي چې یو مچ هم د ځان نه نشي لرې کولی. نو دا ډیره د عبرت وه. نو ناظرین دا واقعه به ستاسو خوښه شوې وي. یو بله واقعه ده، یو بوډۍ ښځې ریډیو سټیشن ته ټیلیفون وکړ چې د ډېرو ورځو نه زه وږې یم او سړه روټۍ اوبو سره خورم او په کور کې هېڅ هم نشته. نو مهرباني وکړئ تاسو په دې ریډیو باندې اعلان وکړئ او زما دا پته ده او ما سره د خلک امداد وکړي. په دې ریډیو باندې یو غیر مذهب انسان هم دا خبرې اورېدلې. هغه سوچ وکړه چې راشه دې سره یو مذاق وکړه. هغه نوکر راوغوښته او ډېر زیات سامانونه یې ورله د کانې پینې واخیستل. هغه بوډۍ ښځې کره یې ولېږل. وی که تپوس یې وکړو نو ورته ووایه چې دا شیطان را لیږلی دي. کله چې هغه نوکر ټول سامان واخیسته او د بوډۍ کور ته لاړ نو ور یې ورته وډباو. چې بوډۍ راووته نو هغه سامان یې چې ولیده نو ټول سامان یې کور ته دننه کړ. نو هغه نوکر ورته وی ته تپوس نه کوې چې دا چا را لیږلي دي؟ هغه بوډۍ ورته وی چې د دې ماله څه پروا نه راځي چې چا را لیږلي دي، خو دومره ما ته پته ده چې کله زما د رب حکم وشي نو بیا شیطان هم زما د رب د حکم تعمیل کوي. سبحان الله، څونه ښکلې واقعه ده چې الله وغواړي هر څه کېږي. نو الله دې په موږ خپل رحم وکړي. بیا به ملاقات کوو. اجازت غواړو. الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.